اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمائی انا فتحنا لك فتحا مبینا. یا زما پیغمبرا او یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونږ تعالی یو فتح در کړی دا او داسې فتح هم در کړی دا چې واضحه او ښایسته مزیدار فتح تعالی الله تعالی در کړی ده. بیا دا دویم صورت چې ما اولستو نو دی کې الله تعالی د دې فتح بیان کړی دی چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس في دين الله افواجا. چې کله فتح د الله د طرف نه راشي او تو ویني چې دا مخلوق ته خدای د مخلوق ته الله د دین د الله کې وردن کیږي او کافر ذلیل کیږي او منافق ذلیل کیږي نو ته د الله شکر وباسه او عبادت ته متوجه شې چې الله تعالی د دین غلبه راوست او بيدینی الله تعالی ذلیل او خواره کړه. د آیاتونو مې د دې په مناسبت سره وی چې د امت په 1400 تاریخ کې کله نا کله په امت باندې نه داسې وختونه راغلي دي چې امت ډیر کله نا کله د کافر د لاسه خراب شوی دی. ډیر کله نا کله امت دونه په تکلیف کې مبتلا شوی دی د کافر د لاسه چې عالمان دی خبرې ته رسیدلی دي چې بد دا یاجوج او ماجوج دي. دا یاجوج ماجوج په مونږ باندې راغلل بس اسلام ختم شو دین ختم شو صرف یو څو غټ ښارونه به د مسلمانانو په لاس کې نو ټول دنیا مر کافر لاس ته لاړه. دا دوه ځای شوي دي په دنیا کې دا دوه ځای شوي دي چې اسلام بس قریب او چې ختمېده او ټول دنیا کافر نیولې و. دا د دنیا په تاریخ کې د مسلمانانو په 1400 تاریخ کې دا دوه ځای شوي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته. یو چې کله تاتاریان په مسلمانانو باندې رااله او زمونږ د وطنونو زمونږ د علمي مراکز او ښځې نرې ونو کتل خو بس حلال یې کړه. او زه تاسو ته د هغې فتنې لکه څنګه چې ذکر د هغې نه په هغه طریقې سره نه شو کولی ځکه چې دا فتنه کله راوچته شوه او دا کله بخارا او سمرقند ته راورسېده نو انسانان به ذبح کول د سرونو نه به یې منارې جوړولې او جنجال دا چې دا نه عیسیانو نه یهودیانو نه هندوانو خو خرو دا یهودیانم نو دا عیسیانم نو دا هندوانم نو بس دا الله یو فتح راغلی و الله یو قهر او غضب په عالم اسلام مسلط کړی او زمونږ ډېر لوی د علم مراکز چې هغه روان شوي دي نو بیا آباد شوي هم نه دي. بعضې آباد شو بعضې نه دي. بلخ هغه روان شوي دی نه دی آباد شوي. ترمذ هغه روان شوي دی نه دی آباد شوي. نصف هغه روان شوي دی نه دی آباد شوي. شاش هغه روان شوي دی نه دی آباد شوي. کش دا هغه روان شوي دی نه دی آباد شوي. اورګان چې ورته ویل کېږي دی باندې سیلاب هم را پرېښود دی هم ورسره او دی له خاورو سره خاوره که په پښتو کې ورته ویل لکه یو یې پرې وګرځوله. تر دې حده پورې چې دا فتنه ورسېده بغداد ته او شام ته او صرف 2 کلو کې 2 غټو وطنونو کې اسلام پاتې شو. نور اسلام د ټولې دنیا نه ملک نه لاړ. یو قاهره کې یو مکه او مدینه کې بس. قاهره کې او مکه او مدینه کې قاهره کې او مکه او مدینه کې اسلام او د قاهره او د مکې مدینې نه اخوا د اسلام نوم نښان ختم شو. ځکه خلک یې ټول وجل علما وجل مدارس یې وسوځول. بیا الله تعالی اسلام له فتح ورکړه او مصریان را پاسېدل. یو لوی جنګ یې وکړه د دې خلاف عین جالوت ته ویل کېږي او الله تعالی اسلام کې بیا ساه پیدا کړه او بیا هغه تاتاریانو چې په خپل باندې مسلمانان شو بلکې د هغې نه مسلمانېدو سره سره په خپل باندې د اسلام دپاره بیا یو لوی محافظین وګرځېدل خو چې څه نقصان یې کړی و هغه نقصان شوی و هغه بیا واپس کېدی نه شو. دویمه یو موقع داسې بیا راغله چې اسلام بیا په ختمېدو کې شو
او په دنیا کې 2 ځایه داسې پاتې شو چې هغه د کفر د لاندې رانلل، نور ټوله دنیا د کفر د لاندې راله. دا چې کله یورپي طاقتونه راپاڅېدل، عیسایان چې کله راپاڅېدل، تاسو چې ورته پیرنګیان وایي، دا اوس دا اوسنۍ خبرې دي. دا پښتو خبره زموږ د وطنونو خبرې دي او زموږ د زمانې خبرې دي. او په ټوله دنیا باندې غلبه وکړه، صرف 2 ملکونه پاتې شو چې هغې باندې غلبه ونه شو. یو ځکه پاتې شو چې هغې کې څه پیدا د هغوی نه و، نقصان یې ډېر و. او یو ځکه پاتې شو چې هغې کې مسلمانان تکړه. یو افغانستان پاتې شو او یو حجاز پاتې شو. مکه او مدینې باندې هغوی حمله ونه کړه، ځکه څه پکې نو که چېرته څه پټې ډیم پکې و، په هغې به مرغلي او فساد یې زیات و. فساد یې دا که چېرته دا خبره خوره شوې وه چې دوی په حرمین ورله، نو که مسلمان ډېر هم بې غیرته شي لکه دا څنګه چې دی، خو بیا به موچتېده که نه، نو فساد به یې زیاتېده او پیدا پکې کمه وه. نو چې فساد یې زیاتېده او پیدا کمه وه، نو یو یې مدینه او مکه وانغسته، یو د افغانستان باندې 3 حملې وشوې. د هغې نه ماسیوا د شغرب نه تر مغرب، د شمال نه تر جنوبه پورې چې څومره د مسلمانانو طاقتونو قوتونو، پیر صاحب نور ته کېنالته، چې څومره طاقتونو قوتونو او څه مراکزو دی ټول واغستل او د مسلمانانو یو خار هم پاتې نه شو. دا زموږ ډېر سخت د امتحان وختونو په امت راغلي، خو داسې وختونه هم د باندې راغلي دي. داسې وایم چې خو د لغه هم که نه، داسې وخت هم په تا باندې راغلی دی چې ستا په ټوله دنیا حکومت تېر شوی دی، د امت په ټوله دنیا حکومت تېر شوی دی. دا د هارون رشید باچا زمانه وه، دا د بنو عباس او د بنو امیه زمانه وه، د چین نه راواله تر د اخره پورې چې بحرقیانوس ورته ویل کېږي، او سپینه پورې امریکا لا دغه وخت کې نه وه چا پیدا کړی. دا د مسلمانانو حکومت او یو چې کله د عثماني ترکان حکومت نو د اسلام جنډه په ټول وطن باندې اوچته، په ټوله دنیا اوچته. د مسلمانانو د مقابلې طاقت نه راغلی، نیم یورپ مسلمانان اغوستي. دا څونه لوی لوی طاقتونه چې تاسو یې دا ټول د مسلمانانو د لاندې، روس د مسلمانانو د لاندې، د فرانس نیمې حصې د مسلمانانو د لاندې، ایټالي د مسلمانانو د لاندې، هنګري، بلغاریا، پولینډ د جرمني نیمې حصې د مسلمانانو د لاندې، یونان د مسلمانانو د لاندې. ولا تاسو را ماشومان وطن نن سبا رواني، هنګري، چیکوسلواکیا، بلغاریا، رومانیا، دا ټول د عیسایانو ملکونه دا د مسلمانانو د لاندې. او په دغه وخت کې د مسلمانانو قوتونه داسې وو چې د دنیا په سر باندې یو قوت هم د مسلمانانو طاقت ته نشي ودرېدی. دا د عثماني ترکانو خلافت و، دا هم څه دونه ډېرې لویې زمانې نه دي شوې، دا هم د ترکانو، دا هم د تاتاریانو نه پس او د صلیبیانو نه مخکې دا قصې موږ سره شوي. خو بس د امت کله ناکله به فتح وي، کله ناکله به شکست وي، کله ناکله به تکلیف وي، کله ناکله به، خو د امت خیر په دې کې نه راغلی دی چې دی به د جهاد نه لاس نه وینځي. ګورئ امت چې کله د جهاد نه لاس وینځه، کم قوم او کم امت کم ملک چې د جهاد نه لاس وینځه، نو دا یاد ساتئ زمونږ عزت په جهاد کې دی، خو شرعي اسلامي جهاد کې قیدونه ورسره لګوم، شرعي اسلامي جهاد کې، طبعي جهاد کې نه چې زما د خپلې طبع جهادي، زما د خپلې طبع جهاد نه، شرعي اسلامي جهاد کې د امت خیر او برکت دی. دا خبره ته ځکه کوم چې ډېره موده پس په شام کې مسلمانانو فتح وکړي. 60 کاله شام دا د شیعاګانو د قبضې د لاندې پاتې شو. 60 کاله د بشار الاسد پلار او حافظ الاسد زما یادېږي، او داسې ظلمونه په سنیانو باندې کړي دي که نه چې زه تاسو ته ویلی نشم چې په شام کې څه ظلمونه دي شیعاګانو کړي دي. دا اوس چې دا حما واغستلی شو په 1980 کې په دې کې یو بغاوت پورته شو. زه په دې یو لوی تفصیلي گفتگو به کوم انشاءالله. 30,000 کسان، زنانه، ماشومان، نارینه، د په هغه زمانه کې چې آبادي کم او تاسو سوچ کوئ په 1900 کې تنګي سره آبادي راغلی وه، 25,000 کسان یې په هغه وخت کې په حما کې قتل کړي. دا حلب چې ورته ویل کېږي په 1983 کې 84 کې په دې کې بغاوت سنیانو، ځکه دا ټول د علم مرکز دي. حلب سنی حنفیان دي. ګورئ دا یاد ساتئ، په عربو کې یو ملک چې هغه سني دی،
او په عربو کې یو ملت چې حنفي دی، سني نه حنفي دی، نور څوک ای خوا دي څوک دی خوا دي، یو ملت په عربو کې یو ملت چې حنفي دی او هغه شام دی. دا یاد سات سنیان حنفیان دا صرف په شام کې دي. خزم دا ټول شامي نه، تاسو ته څه شامي لیکلي ده، شامي او دا ټول کتابونه چې کوم راغلي دي دا د شام، دا د سنیانو حنفیانو کتابونه دي. دې باندې شیعاګانو تقریبا 60 کاله ظلم وکړو، جماعتونه یې ولا روان کړل. معرة النعمان ورته ویل کېږي 62 کاله پس په هغې کې اذان وشو، 62 کاله پس. ادلب ورته ویل کېږي جامع الکبیر الاموي، حلب ورته ویل کېږي جامع الکبیر الاموي. دا کوم علاقې حمص چې ورته ویل کېږي دا ټول شیعاګانو د مسلمانانو اغوستي او یو اغوستل دی، یو دا دی چې ظلم یې پې کو، علما یې وله وجل. په 1900 خبره مې درته حلب کوله، په 1984 کې چې بغاوت پورته شو 50,000 عالمان قاریان حافظان د په حلب کې په پټرول باندې جمدي سوځولي وو. 50,000 دا د بشار الاسد پلار حافظ الاسد، 50,000 عالمان قاریان حافظان نیکان خلک چې کوم د دین سره تعلق ساتي د جندي سوځولي په حلب کې د اذان سره یا ساتي. حي التحریر ورته ویل کېږي یو محله د هغې کې جمدي سوځولي، یو طرف ته بند کړه بل طرف ته بند کړه، داسې لوی لوی عمارتونه او محله کې راغونډ کړو، دغه طرف په پټرول واچول. 50,000 کسان عالمان قاریان په 1984 کې جمدي سوځولي د اذان سره یاد سه. حماد کې دی او تسمانیات وي. 1980 کې زنانه وجلې وي، ماشومان یې وجلي، بیا د هغې نه پس لوی تکالیف تیر شو. 11 کاله مخکې بغاوت پورته شو، سنیانو بیا بغاوت وکړو د شیعاګانو خلاف چې دا جوماتونه خو راته کولو کې د مدرسې خو کولو کې هغې سره بیا ایران او روس او دا یو ځای شو، بیا سنیان خراب کړل او داسې قتل کړل سنیان چې ما سره یو تصویر پروت راغلی دی چې عالمان قاریان دا مې په دې سترګو لیدلي و، دا مې تاسو ته ویلي چې دا پوج والا به دغه رالل د سوریا د شام او د دې مولیانو نه به دا ګیرې داسې ایستلې، دا ګیره به یې لاس کې ونیوله، دا مې پر خپلو سترګو لیدلي، پر خپلو سترګو دا ګیره به یې داسې ونیوله او ژړک به یې وله ورکړه، دا ګیره به تې ووته. نو چې ګیره وځي خو سرمن ورسره وځي که نه، دې طرف ته به یې دا ګیره دا مې پر خپلو سترګو لیدلي، دې طرف ته به یې دا ګیره ونیوله شیعاګانو لویه تشبیه وي، دا د روزي علویانو او داسې به راح کړی چې را به یې خپله د مولانو به دا ګیره داسې ووته، دا مې پر خپلو سترګو لیدلي دي. زنانه ماشومان نارینه دا یې ټولو وجل. خو بس دا خو ظالمان مسلمان ته رټینګي دي، خو کافر ته خو رټینګي نه دي که نه. هلته په اسرائیل په نصر الله حسن نصر الله ورته ویل کېږي دا جنګ به ټول په شام کې هغوی کو، هغه اسرائیلو برابر کړو. چې اسرائیلو برابر کړه بس دا سنیان بیا راپاڅېدل او تقریبا لوی غټ غټ ښارونه الحمدلله د دې رجیلانو نه واغستل. مونږ دعا کوو دوی حمص واغست انشاءالله، سبا به والي انشاءالله، حما یې واغسته، حمص حلب یې واغسته. دا کوم ستاسو د میډیا چې روانه ده وایي چې دا باغیان دي، باغیان دي که نه، دا باغیان نه دي، دا اعلی ترین خلک او مجاهدین دي. ګورئ ستاسو دا شیطاني میډیا نه ده، دا کومه شیطاني میډیا چې دا د یورپ د لاندې ده، دا د امریکې د لاندې ده، دا باغیان ماغیان نه دي، دا صفا سوتره مزیدار ښایسته مسلمانان سني حنفیان دي. په شام کې چې کوم باغیان دي دا زمونږ خلک دي، په شام کې چې کوم دوی ورته باغیان وي دا باغیان نه دي، دا مظلومان دي، دوی سره ظلم شوی دی. دا د خپلې خاورې د تحریر او د استقلال او د ازادۍ جنګ کوي، د روس خلاف او د ایران خلاف او د حسن نصر الله د حزب الله خلاف. مقصد مې دا راغلی دی چې ډېره موده پس الله تعالی دوی ته خیر نصیب کو، مونږ به دعاګانې کوو د دوی لپاره چې الله تعالی فتح نصیب کړي. دا د هغوی په مونږ حق راغلی دی، د مسلمان په مسلمان حق دا راغلی دی چې د مسلمان په خوشحالۍ باندې به خوشحالېږي او د مسلمان په تکلیف باندې به دردمند کېږي. مونږ اوسه پورې داري د غزا د مسلمان په تکلیف باندې دردمند راغلي، اسم نه دی راغلی، نه زمونږ رور دی، نه زمونږ تره دی، نه زمونږ په قام دی، نه زمونږ په ولس راغلی دی، خو زمونږ سره هېڅ کار نشته. خو چونکې زمونږ مسلمانان وروڼه دي نو د وروڼو د وجې نه مونږ د هغوی په تکلیف باندې دردمند کېږو. نو زمونږ به انشاءالله د هر ځای کې چې د مسلمان تکلیف په حدیث کې راځي المؤمنون المسلمون، دو روایات،
المؤمنون المسلمون كرجل واحد مسلمان په مثل د یو باړی او د یو وجود راغلی چې په سترګه دې درد شي نو ټول وجود به درک او چې په سر دې درد شي ټول وجود به درک. مونږ ویو چې د عالم اسلام نه دی فتنه او فساد الله تعالی ختم کړي. هغه خلق چې هغه د استعمار او هغه د ظالم په لاس کې ګډیږي او هغه زمونږ قوم ته زمونږ ولس ته عالم اسلام ته تکلیف ورکړي دا دی الله تعالی د ټول عالم اسلام نه ختم او خاص کر خصوصا د شام مجاهدینو تم دعا ده علما دي قاریان دي حافظان دي اسی عام ولس ته دا یوازې علما نه دي عام ولس را پاسېدلی دي سنیان عام حنفي سنیان را پاسېدلی دي د ظالم خلاف. زمونږ الله ته دعا ده چې الله تعالی د دوی امداد وکړي. زمونږ خپل حکومت هم دا درخواست دی ایران غونتې ناکاره سړی حکومت هغه د اعلان کوي زه به شام ته ځم او فوجان به لېږم ولې هلته څه کار دی څه ضرورت دا فوج دې نر شي او دا دوی لږ اسرائیل ته که نه سعودي اعلان وکړو چې زه به څه کوم ښه ځان نه دی الله تباه برباد کړي. دا ایران چې فوج لګي سوریا ته یعنې شام ته نو دا دی د بارډر د اسرائیل او د دوی لګېدلی دا د اسرائیل ته ولېږي که نه پته ولګي نه چې دا هم د دین او د اسلام دشمنان دي. نو الله تعالی دې هغه کار وکړي چې هغې کې د اسلام ګټه راغلي هغې کې د ټول امت ګټه راغلي او زمونږ دعاګانې د شام د مجاهدینو سره دي چې را روان هفته کېږي او د جمعه انشاءالله راځي او دا اعلان شوي چې دمشق ته مسلمانانو په فتح باندې ورسي چې دمشق مسلمانانو فتح کړه نو انشاءالله دا به د الله د طرفه په موږ باندې انعام وي او موږ دعاګانې کوو چې را روان هفته راځي او دا اعلان شوي چې دمشق الله تعالی د مسلمانانو فتح ته او د مسلمانانو حکومت ته راوسته او شیعاګان او بشار الاسد الله تعالی تباہ او برباد. یا الله تعالی امداد وکړي د مسلمانانو تکلیف مصیبتونو نه په امان کې وساتي د دوانو جهانو خیر یا الله تعالی مسلمانانو لراک یا الله مرزونو نه په امان کې وساتي تکلیفونو نه په امان کې وساتي. یا الله تعالی چې څه تکالیف وي مرزونې دا زموږ د وجودونو نه لرې کې ختم کړي. یا الله زموږ په دې ملک باندې یا الله رحم وکړي دا فتنې فسادات زموږ د ملک نه ختم کړي. مونږ یا الله تعالی د خپل ملک په فتنو فساد خفه یو یا الله تعالی زموږ د ملک فتنو فساد ختم کړي. یا الله تعالی په دې ملک نه خیر راولي په دې ملک نه جوړ راولي په دې ملک برکت راولي په دې ملک امن راولي په دې ملک محبت راولي. د کافر خلاف یا الله تعالی موږ یو ځای کې او په خپل مسکی الله تعالی زموږ محبت پیدا کړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.